تکبر د انسان د ژوند یو لوی هلاکت دی. تکبر صرف دې ته وایي چې زما په دماغ کې دا راسي چې زه تر دې سړي ښه یم، او یا هم زه عالم یم او دی امیر دی. بس همدې ته تکبر ویل کېږي. ځکه شیطان خو نور هیڅ نه و کړي چې الله تعالی د خپل دربار څخه وشړي. شیطان صرف یوه خبره وکړه، ول انا خیر منه، زه خو تر آدم ښه یم، زه د اور څخه پیدا یم او آدم علیه السلام د خټو څخه پیدا دی. دغه کلمه د ده تکبر سوه او د دې په وجه الله تعالی دی ملعون وګرځوي. رسول الله علیه السلام فرمایي المهلکات ثلاثه، درې شیان د تباهۍ ذریعه دي. اولنی په هغوی کې تکبر دی، او دویم حرص دی، طمع ده. د آدم علیه السلام څخه په جنت کې وسوه. الله تعالی د یو خاص بوټي څخه منع کړی و او د هغه په دماغ کې حرص راغلی، هغه بوټی یې وشکوی یا یې وخوړی. او دریم حسد دی. د آدم علیه السلام زامن قابل او حابل و. د قابل په حابل باندې حسد وسوه، د هغه د قتل ترتیب یې برابر کړي. نو رسول الله علیه السلام وفرمایل درې عمله د ګناهونو بنیاد بلل کېږي: تکبر، حرص او حسد.